له افغانستان او افغانانو سره د هند او سعودي عربستان لویه او مهمه مرسته. کله ناکله ځینې مرستې ډېرې پوښتنې راپورته کوي، ځکه هر درمل، هر واکسین او هر ښېګڼیز عمل له ځان سره پټ پیغامونه لري. د لوی سیاست په هنداره کې داسې حرکتونه هم شته چې د انسانیت تر نوم لاندې لوی لوبې پر مخ وړي او ځانګړې شوې مرستې د وړ کسانو پر ځای د دولتي چارواکو لاسونو ته لویږي. دغه مرستې د یادو هیوادونو لخوا په کومه برخه کې شوي دي؟ بشپړ جزئیات ویډیو کې وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. هند د اسلامي امارت له واکمنۍ سره د بیلابیلو ناروغیو لپاره د زرګونه ډوزه واکسین مرسته کړې. د نوموړې واکمنۍ د عامې روغتیا وزارت په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې د هندوستان له لوري ورسره د انفلونزا او مننجیت ناروغیو د درملنې په موخه 11,000 ډوزه واکسین مرسته کړې ده. یا د واکمنۍ ډیره کړې چې د دغو واکسینونو په مرسته به په هیواد کې د زرګونه ناروغانو ژوند وژغورل شي. بلخوا د ملک سلمان خیریه بنسټ په 3 ولایتونو کې زرګونه کسانو ته د سترګو وړیا درملنه کړې ده. د اسلامي امارت واکمنۍ خبر ورکوي چې د ملک سلمان د بشري مرستو ټولنې په تیرو 2 اونیو کې په کابل، هرات او بلخ کې نږدې 12,000 کسانو ته د سترګو درملنه کړې ده. له دې شمېرې 1400 کسانو ته جراحي اپریشنونه هم ترسره شوي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.